د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته پخیر راغلی. چارواکي وایي ننګرهار کې د 2 پاکستانیانو په ګډون 11 وسلوال طالبان وژل شوي. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر وایي د حصارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ د افغان ځواکونو په ځوابیه برید کې د 2 پاکستاني اتباعو په ګډون 11 وسلوال طالبان وژل شول او 4 نور ټپیان شول. رسنیو دفتر وایي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي امنیت صلاحکار د ناټو له ملکي سفیر سره د افغان ځواکونو د ملاتړ په تړاو کتلي. د ملي شورا دفتر په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي ډاکټر حمدالله محب د ناټو له ستر ملکي سفیر اسټیفانو سره وکتل. دواړو لوري د افغانستان او ناټو د مشارکت د فصل په تړاو بحث او خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې د قطر له سفیر سره وکتل. په کابل کې د قطر سفیر د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره د لیدنې پر مهال ویلي دوی له افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریزه او سیاسي برخه کې د اړیکو د پراختیا په لټه کې دي. ارګ وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستراتیژیک ملاتړ د ملي اردو د ښوونې او روزنې او دوی ته د لازمو مشورو ورکولو په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال ډګر جنرال جایلز هیل او د یاد قومندانۍ دوی 2 سلاکارانو عبدالله مینی او مرید ثبات ته د دولتي میډالونه ورکړل شول. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.